مرحبا د روژه میاشتې راوړه تشریفونه ذوالجلال په تا کې یې شي دي بې شمېره ثوابونه. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې مدرسونه را پیل کړي دي، په ننني درس کې د اعتکاف ډولونه، شرطونه او اداب بیانوو. ځکه د اعتکاف ورځې را نږدې دي، په تیر درس کې به انشاءالله مستقل بیان ایښودل سوی د اعتکاف د فضیلت په اړه باندې، خو نن ډولونه، شرطونه او اداب تر بحث لاندې نیسو. اعتکاف درې ډوله دی، یو واجب اعتکاف دی، یو سنتي مؤکد اعتکاف دی، یو مستحب اعتکاف دی. واجب اعتکاف هغه دی چې یو چا پر ځان باندې نظر کړي چې زه په پلانکي ورځ یا په پلانکي میاشت کې دغه ورځې اعتکاف کوم، یا داسې اعتکاف که د زما پلانکی کار خدای را وکړي زه به اعتکاف کوم، یا د هغسې ویلي و چې پر ما نظر دی زه دغه ورځې اعتکاف کوم. د دغه اعتکاف ادا واجب د خامخا به یې کړي. او دوهم سنت مؤکد اعتکاف دی، هغه دا دی چې یو څوک د رمضان المبارک د میاشتې په آخرو لسو ورځو کې اعتکاف کوي. د هغه شرط نو دا دی چې 20 روژې پوره سولې، 21مه شپه چې لا را داخله سوې نه یې ته مسجد ته ولاړ سه. یعنې دا چې د 21م د شلم روژه چې مازدیګر سو لمر لا نه دی لوېدلی، ته مسجد کې حاضري وښیې، لمر یا شپه پر تا باندې په مسجد کې داخله سي، بیا تر هغه مهاله پورې چې د اختر د شپې لمر د اختر د شپې شپه رانوې سوه، لمر ولوېدی. دغه ورځې نو کله نه راځي، کله لس راځي، د اخره لسیزه په دې کې اعتکاف کول سنت مؤکد دی. البته دا هم کفایي سنت دی که په کلیو محل کې څه کسان یو سړی وکړي د ټول کلي غاړې په خلاصېږي، ثواب یې زیات دی. او دریم ډول مستحب اعتکاف دی، هغه هر وخت کېږي، د 1 ساعت لپاره هم کېږي، چې ساده مسجد ته ننوځي هم د اعتکاف نیت وکړه، مسجد ته ننوځي د اعتکاف نیت وکړه، 1 ساعت لپاره شل دقیقې، یوه شپه یوه ورځ، هغه وخت نه لري. دا درې ډولونه اعتکاف دی. نو که چیرې د چا په توان وي دغه سنت مؤکد اعتکاف په د اخرو لسو ورځو کې چې وکړي، سبحان الله ګټې بیخي زیات. که د تیر بیان چا اورېدلی نو د هغه څخه ورته معلومېدلی سي. خو په هر صورت اعتکاف هم شرطونه لري. اول شرط یې دا دی چې کله اعتکاف کوې، هر یو اعتکاف چې کوې، که دغه د اخرو لسو ورځو اعتکاف کوې، که هره ورځ اعتکاف ته ورځې، نیت غوښت غواړي، بدون نیت اعتکاف نه صحیح کېږي. دا اول شرط. که دا 10 شپې اعتکاف کوې هم به نیت کوې چې دغه زه دغه د اختر تر شپې د اخره لسیزه اعتکاف کوم، که 1 ساعت دا مستحب اعتکاف کوې. دوهم شرط دا دی چې د مسلمان اعتکاف صحیح دی، د کافر اعتکاف نه دی صحیح. دریم عقل دی، د لیوني اعتکاف نه دی صحیح. څلورم شرط طهارت دی، پاکوالی، یعنې دا چې حایزه ښځه، نفاسه ښځه دا اعتکاف نسی پیلولی، او جنوب سړی هم به مخکې غسل کوي بیا به ځي اعتکاف ته. دا د اعتکاف 4 شرطونه سوه. مرحبا د روژه میاشتې راوړه تشریفونه ذوالجلال په تا کې یې شي دي بې شمېره ثوابونه. او اعتکاف مستحبات هم لري. مستحبات ادا دي چې د روژې په آخرو لسو ورځو کې چې څوک اعتکاف وکړي یا عام اعتکاف وکړي، په اعتکاف کې
کوشش کول، نیکی خبرې کول، د دعوت خبرې کول، د دنیا د خبرو د دې ځان ساتل. دوهم مستحب دا دی چې د سړي په توان باندې وسي په دغه اعتکاف په شپو کې نفل ډېر وکړل سي، د قرآن تلاوت ډېر وکړل سي، نور علم د کتابونو د معلوماتو له مخې راوړل سي. او بل ادب دا دی چې په دغه شپو کې د اعتکاف اذکار، ذکر، تسبیح، تحلیل، لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، او داسې نور اذکار ډېر وکړل سي. او بل ادب دا دی چې یو مسجد جامع ده، که په جامع مسجد کې اعتکاف وکړل سي ثواب زیات دی. دا بل ادب دی. او پر عبادت حرص کول، د جماعت پابندي، په ښه فکر و خشوع خضوع باندې اعتکاف کول او عبادات کول. او همدا ډول د اعتکاف په شپو کې استغفار ډېر ویل، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. د اعتکاف په شپو کې درود شریف ډېر ویل، خصوصا درود ابراهیمی. او د څاښت د لمانځه، د اشراق د لمانځه، د اوابین المنځ، د تهجد المنځ د دې خاص اهتمام کول. او همدا ډول د صلات تسبیح د لمانځه خاص اهتمام کول. همدا ډول په آخرو شپو کې چې دا تاک شپې دي، په دې شپو کې د شب قدر پلټنه کول، او هغه شپې که ټوله په عبادت رونیسي ډېر بشي سي. او همدا ډول معتکف چې اعتکاف کوي کوشش وکړي چې د اعتکاف په جریان کې د بسترې او خوراکو د حرکاتو په وجه باندې عام لمونځ کوونکو ته تاوان ونه رسېږي. او همدا ډول د اعتکاف په جریان کې سهار لمونځ چې وسي بیا تر مرختو پورې پر هغه ځای باندې ویښ پاتېدل، دا د اعتکاف د مستحباتو څخه دي. او حاصل دا چې په دغه شپو کې د الله جل جلاله تمام عبادات په فکر، تفکر، تدبر په دې باندې کول دا بهترین کار دی. هسې نه لکه بعضې کسان چې اعتکاف کې وي خلک بانډارو ته ورته راځي، مجلسو ته ورته راځي، د هغه څه ځان ساتل پکار دی. نو بیا ګټې په هغه اندازه دي چې خلاصېږي نه. نیت به کوي د اعتکاف او نیت به صحیح، د ریا څخه به هم ځان ګوري. نو الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي چې په داخلو لسو ورځو کې اعتکاف وکړي، دغه شرطونه و اداب دا مستحبات دا عملي کړي. دا چې بیا نور څه احکام لري دا به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به بیان کو باذن الله. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. راوڑا تشریفونا ذوالجلال تاکی شدی بیشمیر ثوابونا